د محرم وي نو د 10 د محرم دا شپه چې دا به اوږده شي، خلک به راویښ شي، ماشومان به راویښ شي. دا شپه څنګه نه سبا کېږي؟ ځکه خوبونه به د انسانانو پوره شي، ټول به راویښ شي چې دا څه وجه ده چې دا شپه نه سبا کېږي. به د مغرب له طرفه راوخیږي او سره رڼا به کوي. کوم ځای باندې چې غورځېدلی دی هماغې طرف ته به لمر راوخیږي. سورة اعراف کې دې ته اشاره ده چې کله لمر د مغرب له طرفه راوختلو، که چا ایمان راوړو په دې ورځ باندې بیا ایمان د دې نه وروسته نه قبلېږي، او که چا توبه وکړله بیا توبه نه قبلېږي، ځکه د توبې دروازې به بندې شي. مغرب له طرفه به لمر راوخیږي او 1 ساعت به وي او څه نیزه، خلک به حیران شي او بیا به ښکته شي د معمول مطابق، او بیا به د مشرق له طرفه لمر راوخیږي سحر. نو کله چې د سخت وخت شي تقریبا 10 بجې یا 9 بجې دی وخت کې، نو تاجر به تجارت کوي او مزدور به مزدوري کوي او ګوجر به غواوي پیایي، او همداشان د هر سړی به په خپل لین دین کې لګیا وي. نو تقریبا دا 10 بجې ټایم کې د سخت په وخت کې به یو کریک شي، اسرافیل علیه السلام به شپېلې ووهي، خلک به حیران شي او کریکه به تیزیږي تیزیږي تیزیږي، دومره به تیزه چې خلک به حیران شي. حدیث کې راځي چا چې د یو تجار سره هغه د تجارت په معاملات څه پیسې ورکړي، سامان یې تر اخیستو دا سامان به نشي راخیستلی ترې. او کوم سړي چې شیدې او پی کور طرف ته روانې کړي، دا پی شیدې به کور ته ونه رسوي. ټول خلک به حق بق حیران شي او دا کریکه به زیاتیږي زیاتیږي، اواز به زیاتیږي، د خلکو د انسانانو د غوږونو پردې به وشکوي. دا د اسرافیل علیه السلام شپېله ده. ځکه قرآن کې راځي یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله وایي چې مؤمنانو ای خلکو د الله نه ویریږئ، ځکه د قیامت زلزله، د قیامت حیبت دا ډېر لوی حیبت دی. تقریبا دا 6 میاشتې به دا شپېلې وهل کېږي د اسرافیل علیه السلام. نو 6 میاشتې چې کله شپېلې ووهل شي، نو دا خلک به ټول ختم شي، څه عالم چې وي ټول به ختم شي. دین وروسته الله سبحانه وتعالی به ملائکه هم ختم کړي، اسرافیل علیه السلام، ملک الموت، دا ټول به ختم شي. الله سبحانه وتعالى بیا دې هغه تصویر ذکر کړی قرآن کې، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حجرت واذا البحار سجرت. الله وای اذا الشمس كورت، کله چې لمر چې هغه راټول شي بنور شي، غرونه دې هغه روان شي په شان د وریځو باندې، او ستوري به راپریوزي، او هغه حیوانات چې هغه د 10 میاشتو بلار وي هغه به معطلې پرېږدي خلک. واذا الوحوش حشرت، دا حیوانات به انسانانو ته منډې راوهي، غرونو کې به وډرېږي، راځي به د خلکو ته، که هغه شرمخ وي، که هغه زمری وي، که هغه لیوي وي، هغه حیوانات چې د انسان نفرت کوي، انسانان نه تښتي، دا به ټول راجمع شي خلکو ته، حیبت به راشي په دوی باندې. اذا السماء انفطرت، کله چې اسمان وچوي، الله فرمایي اسمان به وچوي او ستوري به را پریوزي، نو دا حالت بشي. الله سبحانه وتعالی د قیامت دا تصویر ذکر کړی دی، ټول عالم به ختم شي. قرآن کې الله فرمایي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. دا ځمکه ده چې مونږ په بل ځمکې باندې مونږ بدله کړو، الله وایي اسمانونه به ختم شي، ځمکه به مونږ دا ځمکه په بل ځمکې باندې بدل کو، هر څه به ختم شي، صرف الله سبحانه وتعالی ذات به پاتې شي. الله سبحانه وتعالی به आवाज وکړي لمن الملك اليوم، د نن ورځې بادشاه څوک دی؟ هغه بادشاهان چې دنیا کې د بادشاهي دعوه یې کوله، هغه د لویو لویو نعمتونو خاوندان، هغه د کرسیو د چوکیو خاوندان، هغه هیڅوک هم جواب نه ورکوي. الله به په خپل جواب وکړي لله الواحد القهار. بادشاهي هر وخت دی، الله بادشاهي دی په هر وخت کې، خو سوچ نه چې الله دی وخت کې اوس خلکو بادشاهانو ته ورکړي دي. نو الله سبحانه وتعالی دا आवाज به وکړي، او تقریبا حدیث کې راځي د 40 کالو په اندازه به عالم نه وي، هیڅ شی به هم نه وي.
شپږ میاشتې د اسرافیل علیه السلام کریکا هغې نه وروسته 40 کاله به هېڅ هم نه وي سوا د الله د ذات نه. بیا به الله سبحانه وتعالی اسرافیل علیه السلام را ژوندی کړي او امر به ورته وکړي چې شپېلۍ ووهه. نبی علیه السلام فرمایي چې ټول خلک چې کله شپېلۍ ووهي ټول خلک به د قبرونو نه راپورته شي او د شام ځمکې ته به راجمع شي، ځکه حشر ورځ چې د محشر ورځ هغه د شام ځمکه ده، نو ټول به دلته راجمع شي او ګرمي به وي، سختي به وي، حالات به ډېر سخت وي خلکو باندې. نبی علیه السلام هغه فرمایي په خپل منبر باندې ناستو په مدینه منوره کې، صحیح حدیث ده، وی ګرمي به وي، لمر به ډېر راښکته شوی وي، خلک به تنګ وي او قبرونه به راپورته وي، ټول خلک به تږي وي او زه به حوض کوثر باندې ناست وم، یو لوی حوض به وي د نبي علیه السلام. د هر نبي